سلام درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دا خوست برید غچ ټي ټي پي له پاکستان څخه واخیست. دا چې څنګه جزئیات در سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې دوه پاکستاني سرتیري وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستان وسلوالو مخالفینو نن دوشنبه د زمري 23مه ماخوستن مهال پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې دوه د ملیشې سرتیري وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کورمې ایجنسۍ د پولیسو مشر محمد عمران پاکستاني رسنیو ته یاده پیښه تایید کړې ویلي دي چې وسلوال له بریده وروسته په تېښته بریالی شوی دی. نوموړی وایي چې یاد برید د کورمې په ځینې سیمه کې د ملیشې ځواک پر یوې امنیتي پوستې شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې په پښتونخوا کې د یو شمېر پیښو مسؤلیت ټي ټي پي او د داعش خراسان ډلو پر غاړه اخیستی و. د یادونې وړ ده چې کورمه ایجنسۍ د ټي ټي پي یو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي چې د پاکستان پوځ له خوا پکې څو ځله شانیز عملیات هم شوي دي. بلخوا د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د جاپان له سفیر تاکشای اوګدای سره کتلي دي. حامد کرزي له افغانستان سره د جاپان له مرستو په ځانګړې توګه د افغان ماشومانو د ښوونې او روزنې او له ښوونکو سره د مرستې لپاره د یاد هیواد د 10 میلیونو ډالرو وروستۍ مرستې مننه کړې ده. په دې لیدنه کې همداراز په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بین الافغاني خبرې اړینې بللې شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې